د یو سبحان الله په وزن کا پوه شو. د بخاری شریف اخیرینه حدیث اخیرینه چې بخاری په ختم شوه هغه وایي دو کلمې دي، دو کلمې، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمې دي په جبه ډېرې آسانې او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتې. د میزان تله چې ستا نیکي او بدي تللی شي نو دا دوه کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچول شي. کومې کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په ژبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کېښودی شي. بجای د دې چې زمونږ خولې نورې خبرې کوي نو دا ژبې ولې په دې نه عادت کوو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بلم لا څوک شته چې د هغې پاکي څوک بیان څوک شته؟ مونږ خو بیانو. مونږ خو که د اوقافو وزیر دې جومات ته راشي ورته وایي وزیر صاحب دا ځای ستا د خپو قابل چرته چې ته خدای راوست. اوقاف وزیر ته وایي چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیموي. تقسیم شپه ورځ مردار یو پلیت یو ګندګي ده. وایي دا ځای چرته د دې قابل چې ستا خپې مبارکې ورته راشي. هغې وجه څه ده چې درکي نو عزیزانو چې مونږه زه درته دا دې پورې وایم چې غله په لاره روانو نور غله ناستو نو چا ناستو هغې ورته لکه څوک یئ ویل چې څنګه یئ دغسې یو. څه مې وایي څه مې وایي خوله خوځوه. غلو نور غلو ته آواز وکړو چې څوک یئ ویل چې څنګه یئ دغسې یو. مطلب یې دا و چې غله تاسو هم یو غله مونږ هم یو. نو ماما چې څنګه یئ دغسې یو. چا پیری ده شپه ورځ ورته دبلې او باجې غږي قوالی ده او دوپړی دي او باجې دي او سرناګانې. څه چل دی؟ دا چشتي طریقه ده هغه ته م غږ نه شي. کم سړی چې واګې وشلی او د دین نه باغي شي د سپي په مرګ مري. مري که نه مري؟ د سپي غوندې مردار پروت دي او د سپي په مرګ مري. مونږ ته به مرګ هم د سپي نصیب کېږي. د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کېږي. مونږ به د سپو په مرګ. قسم په خدای دی د یو قبر سره جومات دی په هغې کې کوم امام به چې ورغی ترې تښتېده به نو یو نه ما تپوس وکړو چې هلکه ته دې ولې راوتښتېدې تا ته خو ډېره تنخوا میلاوې. ما ته ویل مولانا صاحب په خدای مې دې قسم چې شپې به سملاستم دې قبر نه به د سپو غپا راوته. داسې غپا به پکې جوړه شوه چې ما به ویل چې جوړ دا سپي په جومات راوخته او ما خوري نو ته ځکه وتښتېد. نو مونږ به په قبرونو کې هم د سپو په شان غاپ. دا خو چې چمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکرور لړمان راوتي خلکو لیدلي. خلکو نه دي ما لیدلي ما او که چا ټټ وکړو بوزم یې ولی خیمم. تاسو پوه شوئ؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې زمونږ مرګ په خدای خبر چې څنګه دی. د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانه کې دا سوچ مه کوئ دا تصور مه کوئ. مونږ به د ایمان دولت سهارنی هلک تپوس وکړی چې زه تماچې جوړوم هلته استاد راته وایي چې دا ګټه حرامه ده. مال هغه استاد دی چې کوم ځای امام دی د هغه علاقې خلک پوډر خرڅوي چرس خرڅوي افیم خرڅوي غلې کوي ډاکې کوي اجرتي قتلونه کوي. نو استاد ته وایي چې ته څه پلبې کې دغه خوراک ورته کې خدای دې خانه خراب. نو موږ د مردار خورو امامان یو زمونږ ټول خوراک مردار دی. زه اوس ویلی شم چې دې جومات ته هلکه دا روټۍ دې راوړې ده دا دې په حلاله ګټلي که په حرام دا ویلی شم خو چې راوړي بس پلته یې ورته وویل چې زه په تندر دې ولګي اوس ته چل کې. نو عزیزانو خفه نشئ که تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو. زه دا ویلی شم په هدیره چې دا پلیت د ده جنازه زه نه کوم د ده ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زه نه تړم د ده زندګي ما ته معلومه ده. دا مونږ ویلی شو. نو په وطن چې د ګنګۍ سیلاب راشي د ګنګۍ سیلاب نه جومات هم نه بچ کېږي او نه تې ملا بچ کېږي او نه تې پیر صاحب بچ کېږي. پیر صاحب په خلوت کې ناست دی او لوی واسکټ یې اچولی. پیر صاحب دوا نه به مې نه وباس او د غلا پیسې ولا ورکړي ورته لاس اوچت کړي چې خدای دا د خنزیر بچی نور هم لوی خلک بچ کېږي نه. لاړ هغه خلق لاړ
اوس مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه غوندې به څوک چېرته پیدا جنازو سره به نتلو بالکل نه. طالبان ورته حضرت ولې ویل زه چې روان شم جنازې سره مړی ته وګورم نو ایمان ور سره نه بې ایمانه رواني ما ته کشف وشي د هغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه نو زه د بې ایمانه جنازې له نه ځم. حضرت لاهوري به کوم ځای نه پیدا کړ مونږ خو په 2 او په 5 روپۍ د 8 واړو جنتو ټیکټ ورکړو. نو عزیزانو عرض مې داو چې سبحانك اللهم یو سبحان بس کده دې په وزن پوي شوي سبحانك د دې په وزن پوي شوي په خدای قسم چې جبه بمبل خبره بیاونه کی لیدلم دې خپل ذلت لو یا لارای به روانه کړی سه 15 پته کسان به پکې ناس کې او تبر ډرایور ناس نیاز د ټریفک سپای درې نیمه چټا کوي لاسته شروع شپېلې وګړي چې شپېلې وګړي تا نړ بوټوس په چوک کې دوه راړه کاغذونه کاغذ بداسه داسه تب سم فرعون متیاز ولا بچاته لارای نه ودره او چا دې ودره روبا سا کاغذونه حلدار سے خدای ده پخفور پرچر باندې ما دا خدای خاطر و دا فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نه شو کوله دا دومره ګیدړ درنه ولی جوړ شو لیدلین دې خپل ذلت هغه وخت استا پختو غیرت چرته لاړ شي تا سره خو په کلی کې څوک خبره نشي کولای څوک خبره سره کوي داس پی اوس یو سپای ګوټي رونی وې ځای به حالدار سے خدای ده کله پختو ورته پریږدي کله زم نه دا چرته کې دي قانون دې لاس کې واغس پرې دم دې چرته نو صاحب د نه د ټیزونو واری او نه د پسکو واری او ا پختو مختو د هر څه د سنبای نه وي لیدلم دا ټیم کې خپل ذلت بیا دې چې تانی ترا ولي او ولادت کې دی واچ ا در سره جوخته د غلو ټټای وي هغه ذلت خپل لیدلې بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت خپل لیدلې دې چلته پزمکه د سپی غوند ناس دي چې خپلو کې کینی وي خوري مونږ تم په پاکستان کې صحت نه لري نور څه غواړي مونږ نه هم اجراګان جوړ کړ دلګان امرانه جوړ کړ خنزیران امرانه جوړ کړ زپکور کې ناستیم ته په بروډونو باندې چکرې وای مونږ نه نور څه وای مونږ نه د خزو څه جوړ د مالدارو خزه وګورئ مالدارو نه څه جوړ کړو د غریبانو وګورئ غریبانو کور د میردین جمعات شه دوی ورته ډیکسن او سوزکه او کې او دوپړای مار ور سره کې داسې په بالا مانه تیرې او دوپړای ورته کېږي او خزه سرکتم ګوري او دغه کوي دغه نه د غریبانو زن طلاق وخت نو نور څه وایي ملک ټول اړه غړې شو خو خزو طلا حق نه دی ملاو اوس په نیمه چې نور لا څه پاتې هم چې چرته پټه غوندې تاسو مې ته وکړې خزو نه او ما سره لګیوم نه چې زمانو موري او د تورې بلا نو موري چې دې تغلی غوندې وم چې نور څه حق پاتې دی چې زه در تر پیدا سره خو باغو چې خزه به نوم اوریدو یا د سړی هوا به ولیدا په سړو به خزه پټې ده اوس دا کټای پلار روانه تبته په سړو پټې دا چې در باندې در سړی لاړه حیا هغه پردا پټانګه کې په بورکا کې به خزه روانې ویم ټانګې نه به غیر چا پیر پردې تړلې سرمایدارو موټرونه بو موټر کې به پردې جوړې کړې وي چې په بورکا کې زما خزه چرته سوکو نه ګوري د معتبرو دا حالو د غریبانو دا هغه حیا او هغه شرم را اوس دغه تپاتیو چې دا تاسو څه ګورئ لګي او دا چې څه ګورئ دا زمونږ د اعمالو وجه که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا خزه پرده کوي خزه پرده کوي تب وګورئ چې داغه نه بیا په پردې خزه څنګه وګرځي نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا خزه شاملات دي او لوري شاملات دي کني ګرځي هغه پسې ګیروال دلته یو ګیریواله ما پسې بدلی مونستم راتلو او هغه راسمي بیان دی لیدلې ها مې لیدلې خزه ډکسن کې کینولې پولینګ سټیشن ته وای خو چې زه ولیدم داسې بوک شو په ډکسن هغه راسي زما مخه ته نه راغی دا 2 کال دریوش ګیرم وا دا ګیروال نو زما عزیزانو ارس چې دي دا زمونږ د لاسه دا ملک بے حیا زمونږ د لاسه شو دا ملک بے غیرت زمونږ د لاسه دا مونږ شرمېدل ملک زمونږ د لاسه سچ دي زمونږ د لاسه دي
او زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي. تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وخت چې ضرورتي کوسیلا بیٹک لا دراشي او ضرورت پورا کی بیا در نزي ٹھیک ده. ته همغه منګه کې ګویا پس سوره بکنی او خاورې بدر باندې شیندلې کیږي. همغه منګه کوره کله به گاڑی کې کېلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دې سي صاحب پولیس بدیونی یو ګورې نه مونږ سو رسو کوم زګنا کوم اورس چې غړې دې ما خو لیدلې په غډا هغه پسې ګرځي. نارز مداو چې په دې ملک نظام چرته خدای راولي د هغه خلقو چې چا کې خپل حیاوي او د چا په کور کې حیاوي. الله اسپیټال تک ورش کتانو لورش کچرو لورش الله سره نیولې قوم سره سواو ذلیلی په دې درې ځای. زما عزیزانو د دې ټولو ذلتونو وجه چه دا د ټول قوم د خدای نه بغاوت دی چې دا قوم مالک حقیقی نه پیژني. مالک حقیقی سره رابطه او تعلق نشته نو خدای ذلیل او خوار. زما واده چې ونو یو سړی راته ګیلا وکړه ماته وی چې تاسو چاته هم نه مال پمام د پلار حق دی. ما چیرې د چا د واده ورږي خوړی ول نه مال پما دې سموټ خرڅ کړو زړک ما ته چې څوک د واده وي دا غدیم خدای سټاو باسي. زه په عمر کې تللی نه ما کار مې څه دی غریب سړی کار مې څه دی. د پیغمبر سنت مونږ پریخي دي مونږ تبایو ټول مليانو پریخي پیرانو پریخي میاګانو پریخي عوامو پریخي خواصو پریخي د پیغمبر سنت پریخي نو خدای مونږه پریخي یې کنه. کته د پیغمبر سنت ته نږدې رااله ته د ځان تماشا کوا هیڅ تکلیف بدر هیڅ په زندګۍ کې مې د کارډ نوم بدی شي. کارډ کلور می واده دا او کزامن می واده کړی دي څوک بدا ثابت نه کی چې ما کارډ هلکه زما د زوی واده کراله بیا وای جی کارډ مان نشته نه چرانش کارډ نشته دا زما خپل کارډ نه خراب ده. کارډ دې سه چشمه نه دا چشم بدر تا غړو په خیر براغله متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او دا مور برکټی ټول را په قطار کړي پکې سه پلانی خان په دغه خوشاله دا خلق دې دا بنی آدم اوس په دې خوشاله کې مې ته زمانم په کاټ کې ویل کې چې متمنی شرکت دیګر مولا دې خدای کور را ما څه دلته ورته یو واده هغه پکې زمونږه دکان نامه ور کړو خلک بدل تراتل هلکه دلته خو څه نشته کوبه مو بس کې واده مخ کې دی لکه خوشحال خان خټک ته ورته یو خزراله ولته خو شاعر او د سر نواله تر خپو پورې یو زیب ما کې نه پرې دی چې ته د شعر نه نه باسي او صفات مې ونه کې هغه ول خا داسې ورته وکړه لګیا سترګې دې داسي وګونه دې داسي ننګي دې داسي دي شونډې دې داسي دي غاخونه دې داسي دي سینه دې داسي ده ها چې نوم تراغه نوم تا اخر کې ورته وای چې د نام نخ کا تحل ویل نشما د نام نخ کا تحل ویل نشم د نام غټای دې ګل دې د ګلاب دې نوم کې کا خیالو کوي څه شي غټای دې نوم کې غټای د نام نخ کا تحل ویل نشم حیا او د ادب او د احترام د وجه اگر چې اوس پاکستان کې خدای نام نخ کا تحل نه شروع استا خدای قرآن کا پدی پاکستان جوړول استا خدای بیړی غر کا تاسو خدای هلاک او تباہ او برباد کا د اسمانونو کال چې په کوم شپه نه وکیږي پنځلسم د ليله القدر باندې پیغمبر په ټول شپه په عبادت ولاړو چې زبان نه رجستر په عبادت شروع شي. مسله خدا ده دې د کال نه شپه باندې پاکستاني کنجر او دمی چې دي ا بربند سره کوتراوه چې نوې کال شروع شو ټول شپه په وی سی آرونو په دمتوب او کنجر توپ تیرا کړی دا چې د کال نوې شپه ده. اخو خوشحال خان خټک غونډه و د حیا دا علمو چې د نام نخکته حل ویل نش. زما عزیزانو دا ستاسو ملک دی ډېر ډېر مبارک شه خدای بم پکې ډېر ډېر شرمای کا خیر او ډېر ډېر به پکې رسوا کیږي. غریبان خو شرمېدلی په غټانو شرمېدل خدای دې دا نور په شرمونو شرمای هغه په څه شرمې
بے غیرت پڅ شرمی شرمیدلی پڅ شرمی. نو عزیزانو عرض میں داو چې دین او اسلام توقع تصورم په دې ملک کې مکوای. بس کمال امداده چې دا ځان قدرم بچ ځان. دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړه کړي. دا علاقه کونسلر صاحب یا چیئرمین صاحب یا ارګن بلاچی دا علاقه خان یا سپاسنامه په هغه سپاسنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته نو زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دی وران شجاعت پکې اوسي. دې د غلو ډیرینه تاسو شی جوړ کو تا خو ډیران دی عزت مآب دا زمکه د دې قابل نه و چې ستا قدمونه ورته راغله او دا قوم پتا فخر کوي. دا قوم دست اوس هغه ناس دي لکه پیشوګي. اسې زمونږ د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ که نه ښایسته سړی هم پکې نشته ټول پیشوګي میشوګي دي او چا پوزې چیتي دي او د چا غوږونه کاږه دي او خو چونکې وزیر دی او دولت دی ورسره پولیس دی ګیر چاپېر دی نو مونږ ورته ټینګېدی نه شو. نو خدای ځان ته سپارلي یی نور به خوارېږئ نور به ذلیل کېږئ نور به رسوا کېږئ تماشې به د ځان کوئ څه لتاړ یې او څه رسوا یې. پرون یو سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغي مرکز ته کله کله ځم نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه په څه ګډو وډو سر شو. نو ما ورته وایي چې تا نیت کې به څه فرق ته په نیک نیت ورځه او دا وایه چې خدای زه د نفس اصلاح کوم. ته بیا تماشا کوه چې په تا اثر کېږي که نه. ډېر خوشحال شو غریب او اسې ما سوچ وکړو چې دا اوس دړه نه دا پوښتنه د ما نه کوه. نو عزیزانو دا ځان قدرې چې دې وخت کې تاسو بچ کئ دغه هم توره ده. بچی بچ کئ. زمونږ بچی تباه کېږي لګیا دی. د ملیانو بچی تباه دي د پیرانو بچی تباه دي د میاګانو بچی تباه دي د سیدانو بچی تباه دي د شیخانو بچی تباه دي د اجیانو بچی تباه دي. غرق دي غږ نشي کولی. پخوا به جینکۍ مټیزې دی اوس کالک ته زو غږ کې د سور بچی هغه مټیزي. دا داسې ذلیل قوم او وایي وقتاً په وقتاً خدای